الحق فاروقي وایي په آی پی ایل کې مې پر خپلو مهارتونو کار کړی او د توپ سوینګ مې پیاوړی کړی. د افغانستان تیز توپ اچوونکی الحق فاروقي په نړیوال جام کې د افغانستان په لومړنۍ لوبه کې د خپلې کارکردګۍ او تمریناتو په اړه له امریکا غږ پښتو ټلویزیون سره غږېدلی دی. الحق فاروقي وایي د یوګنډا پر وړاندې له سیالۍ د مخه یې په ذهن کې و چې په لوبه کې به یو څه کوي. د نوموړي په وینا له وړاندې مې دا خیال و چې په یو ورځني نړیوال جام کې مې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې او کیدای شي په دې نړیوال جام کې هم واخلم. ښاغلي فاروقي په دې ځانګړې مرکه کې د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د آی پی ایل په اړه د ټوکو په انداز کې وویل: آی پی ایل والا ډیر ښه و، وی نه لوبولم او دمه یې راکړه ځکه پوهېدل چې له دې وروسته نړیوال جام ته ځم. الحق فاروقي زیاته کړه که څه هم ونه لوبول شوم او دې کار ډیر نارامه نه کړم، خو تمرینات مې وکړل او په خپلو مهارتونو مې کار وکړ. په ځانګړې توګه د بال د سوینګ یا تاویدو په اړه مې له بونیشر کومار او مشر روزونکي مشورې ترلاسه کړې او اوس په نړیوال جام کې د خپل توپ پر سوینګ باوري یم. د افغانستان تیز جادوګر توپ اچوونکی فاروقي په نړیوال جام کې د افغانستان د سفر په اړه وایي چې په تېر یو ورځني نړیوال جام کې مو لویې لوبډلې ماتې کړې او دې بریاوو د افغان لوبغاړو پر ځان باور پیاوړی کړ. اوس په نړیوال جام کې هم لوبغاړي باوري لوبې کوي او هڅه یې دا ده چې نیمه پایلوبې او پایلوبې ته ووځو. الحق فاروقي د افغانستان ملي لوبډلې ځوان تیز توپ اچوونکی دی چې د افغانستان په هرې نړیوالې لوبې کې تقریبا ډېرې وکټې اخیستې دي او له خپلې وړتیا او جادویي بریدګرې توپ اچونې له مخې په ډېری سوداګریزو لیګونو کې هم پیرل کیږي.